په چمن کې یو بل د ګل په شان ښایسته ځوان ځان وژنه وکړه د غریبۍ د وجې سه. دوستانو په چمن کې د 3 میاشتو سفرلت ناست دی چې دلته د خلکو مکمل روزګار بند دی و یوې خواته مخ نه اړول کېږي. نو دومره غربت سي چې انسان باندې د خپل کور بوجونه دومره زور راولي چې هغه بیا ځان وژنې ته تیار سي. حیا دا زموږ د حکمرانان سبا الله پاک پوښتنې د قیامت په ورځ نه وکړي د عیسی د قبر چې کله د زموږ مشران لاندې سي دا به حساب نه کوي ور دا په چمن کې څلرمه پنځمه ځان وژنې ده چې د غربت د لاسه کېږي. الله پاک دې زموږ د چمن پر ولس باندې رحم وکړي. الله پاک دې زموږ د چمن دغه غریبانو مرسته وکړي. زما د چمن د پښتنو د پاکستان د ټولو امت مسلمه د مشرانو حکمرانان څخه دا خواست دی چې د خدای په لحاظ باندې د چمن پر خلکو ورحمېږي. دلته دومره غربت دی چې داسې ډېر کورونه شته چې د لوږې بېدېږي د لوږې راکښېني. نور د خبرو توان نه لرو دغه پیغام پر مخ شیر کړي چې د پاکستان او افغانستان در ټولو حکمرانانو پورې ورسېږي چې د دغه خوار ولس غم وخوري د خدای په لحاظ باندې.